السلام علیکم ګران او درنو زده کوونکو، بیا هم تاسو پښتو درس ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. نن زموږ لوست یو 50م لوست ورمونه یا هم پندونه دي. نو تاسو خپل په کتاب کې سلمه صفحه خلاصه کړئ، خپل نوی درس به شروع کوئ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ورمونه یا هم پندونه. د ټول د مخه به زه ستاسو پوښتنه کوم چې آیا تاسو د ورمونه یا هم د پندونو په معنا پوهیږئ که یا؟ نو که نه پوهیږئ زه به اوس تاسو ته معنا ووایم او وروسته به یو څو مثالونه ستاسو سره د نن ورځې په درس کې ووایو. پندونه څه ته ویل کیږي؟ هغه د لویانو یا هم پوهانو ویناوې چې موږ ته د نصیحت په توګه کړي تر څو چې موږ خپل په ژوند کې عملي کو او په هغه باندې عمل وکړو تر څو چې بریالي سو. چې دي پندونه د لویانو او د پوهانو ویناوې چې موږ ته د ژوند د بریالیتوبونو دپاره را رسولي دي. دلته یو څو مثالونه زموږ د نن ورځې په درس کې شته، نو هغه به یو ځای سره ووایو. اول، ښه خلک هغه دي چې نورو ته ګټه ورسوي. ښه خلک څوک دي؟ لویان یا هم پوهان وایي ښه خلک هغه دي چې نورو ته ګټه رسوي، یعنی سربیره خپل پر ځان باندې و نورو خلکو ته هم ګټه یا فایده رسوي. یعنی څه شي؟ یعنی د خلکو سره کومک کوي. که چیرې د یو چا یو شي ته ضرورت او اړتیا یې که وکولای سي د هغه ضرورت او اړتیا یې ورپوره کوي او د نورو انسانانو سره هم کومک کوي. پر خپلو ژمنو وفا وکړئ. لویان یا هم پوهان موږ ته وایي چې وکړئ تاسو خپل پر ژمنې یا هم پر خپل قولونو باندې وفا وکړئ تر څو چې دروغجن نه سي. لکه مثال زه تاسو ته وایم چې تاسو خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ او تاسو وایاست چې سمه ده، نو بیا که تاسو خپله کورنۍ دنده ونه کړئ دا څه کېږي؟ تاسو خپل قول ماتوئ او دروغجنان کېږي. نو موږ باید څه وکړو؟ خپل پر ژمنو یا هم خپل پر قولونو باندې وفا وکړو او خپل ژمنې پر ځای کړو. په دنیا کې ښه عمل د دین او دنیا کرونده ده. کرونده د څه شي معنا ورکوي؟ کرونده د کښت ځای، په هغه ځای کې چې یو شی کرل کېږي. نو په هغه ځای کې چې یو شی کرل کېږي څه کوي خلک؟ هلته تخمونه پاشي، هلته یو شی کري، بیا وروسته چې هغه حصول ورکړي هغه بیرته څه کوي؟ لاسته راوړي او د هغه څخه ګټه پورته کوي. نو ښه عمل یا هم ښه کارونه وایي په دنیا کې د دین او دنیا کرونده ده. داسې دی لکه یو د کښت مځکه چې موږ ښه عمل وکړو، لکه هلته چې مو یو تخم پاشلی او بیا وروسته هغه څه کوي؟ موږ ته په دین او دنیا کې ګټه را رسوي. وروسته، څوک چې خپله ژبه له بدو خبرو څخه ژغوري په ژوند کې نه پښیمانېږي. وایي هغه څوک چې څه کوي؟ څوک چې خپله ژبه له بدو خبرو څخه ژغوري، یعنی خپله ژبه د بدو خبرو څخه ساتي، هغه انسان خپل په ژوند کې هیڅ وخت نه پښیمانه کېږي. څنګه نه پښیمانه کېږي؟ یعنی کله چې موږ مثال چاته یو بده خبره کوو، هغه که زموږ څخه خوابدي سي، موږ څه کېږي؟ خپل پر هغه بده خبره یا خپل پر هغه بده وینا باندې پښیمانه کېږو. مګم که چیرې موږ خپل د خبرو سره پام وکړو، خپل په خبرو کې لږ فکر وکړو، نو څه کېږي؟ د چا به زموږ څخه خوا نه بدېږي او موږ به هم خپل پر خبرو باندې نه پښیمانه کېږو. څوک چې بل چاته کوهي کیني خپله پکې لویږي. څوک چې بل چاته کوهي کیني خپله پکې لویږي. کوهي د څه شي معنا ورکوي؟ د څا یا هم د یو ژور ډب معنا ورکوي. وایي څوک چې بل چاته څا کیني د هغه کس د مخه به څه کېږي؟ اول به خپله په هغه کې لویږي. دا څه معنا ورکوي؟ یعنې څوک چې د یو چا سره بدي کوي، هغه بدي اول څه کېږي؟ خپله به هغه کس ته رسېږي. یعنې که موږ د چا سره ښه وکړو، هغه ښه اول موږ ته را رسېږي، او که چیرې څوک د چا سره بد کار وکړي، هغه بد اول و هغه چا ته ورسېږي، بیا وروسته و بل چا ته ورسېږي. د بې فکره او بې تدبیره کار نتیجه خرابه ده. چی دی؟ د بې فکره او بې تدبیره کار نتیجه خرابه ده. یعنې که چیرې موږ خپل په کارونو کې فکر او سوچ ونه کړو، نو چی کېږي؟ زموږ د هغه کار نتیجه به هرومرو یا خامخا خرابېږي. څنګه باید خپل په کارو کې فکر او تدبیر وکړو؟ یعنې کله چې موږ غواړو یو کار وکړو، د هغه دپاره باید دا وسنجو چې زه دا کار په څنګه شکل سره ترسره کړم تر څو چې په ډېر ښه توګه دا کار وسي او زه هم پشکې زیانمن نسم او د دا کار نتیجه خرابه نسي. لکه مثال تاسو چې اوس درس وایاست، باید خپل درسونه پر تقسیم اوقات برابر وایاست تر څو چې څه نسي؟ ستاسو د وخت تقسیم اوقات هم خراب نسي او په هغه درسو کې مو هم کوم مشکل پیدا نسي.
له ښو خلکو سره دوستي کوئ او د بدو خلکو له دوستي څخه ځان وساتئ. پوهان یا هم لویان موږ ته چې وایي تاسو که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ د ښو خلکو سره دوستي وکړئ او د بدو خلکو د دوستي څخه ځان وساتئ. ولې؟ ځکه چې د ښه خلکو سره دوستي کول د دې لامل ګرځي چې موږ ښه کارونه وکړو او د بدو خلکو سره دوستي کول د دې لامل ګرځي تر څو چې موږ بد کارونه وکړو. نو باید موږ چې وکړو خپل ځان ته ښه خلک د دوستي دپاره غوره کړو او د هغو سره دوستي وکړو او د بدو خلکو سره دوستي ونه کړو. نو یو وار به بیا درس سره تکرار کړو. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص سوی یې. یو وار بیا تکراروو. ښه خلک هغه دي چې نورو ته ګټه ورسوي. ښه خلک څوک دي؟ هغه دي چې نورو ته ګټه ورسوي. پر خپلو ژمنو وفا وکړئ. په دنیا کې ښه عمل د دین او دنیا کرونده ده. څوک چې خپله ژبه له بدو خبرو څخه ژغوري په ژوند کې نه پښیمانیږي. څوک چې بل چاته کوهي کیني خپله پکې لویږي. د بې فکره او بې تدبیره کار نتیجه خرابه ده. له ښو خلکو سره دوستي کوئ او د بدو خلکو له دوستي څخه ځان وساتئ. دا اوس موږ تاسې د نن ورځې لوست. اوس به زه تاسو ته ستاسو کورنۍ دنده وایم او تاسو به په کورونو کې خپله کورنۍ دنده ترسره کوئ. اول تاسو په نوبت سره یا په وار سره دغه کم پندونه چې ما تاسو ته ویل ټوله ووایاست او د ځان سره تکرار کړئ. وروسته هغه څه دغه ورمونه یا هم پندونه په یاد زده کړئ او د معنا په هکله په کور کې خبرې وکړئ. یا خپل د مور سره یا خپل د پلار سره یا هم د مشران سره کښېنئ او د دې پندونو د معنا په هکله خبرې ورسره وکړئ. او ستاسو آخري کورنۍ دنده هم دا ده چې دغه پندونه یا هم دا زموږ د نن ورځې لوست خپل په کتابچو کې ولیکئ او په یاد یې زده کړئ. خپل کورنۍ دنده مه هېروئ. خدای دې وکړي چې بیا هم تر بل لوسته پورې جوړ، روغ او خوشحاله اوسئ.